د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا نوبتي غونډه نن د شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح تر مشرۍ لاندې جوړه شوه. په دې غونډه کې د لویدیځې حوزې د علماو شورا مشر د امانت پاک لا خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې الله پاک امر کړی چې باید امانت خپل اهل ته وسپارل شي. شیخ الحدیث الحاج مولانا صالح حکومتي دندې الهي امانتونه یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا د خلکو حق دی او باید و اهل ته چې وړ کس وي وسپارل شي. مولانا صالح د یو شمېر دولتي چارواکو د کړنو څخه په انتقاد وویل چې الله پاک ستاسو د کړنو څخه آګاه دی او په آخرت کې به خپل د هر عمل ځواب ووایاست. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا نوبتي غونډه نن د شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح په مشرۍ ترسره شوه او پکښې د امانت او د هغه سپارلو اهل ته په هکله خبرې وسوې. په دې غونډه کې شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح وویل چې الله پاک خپل بندگان امر کړي تر څو امانت چې همانه هغه مسؤلیت او دنده ده خپل اهل ته وسپاري تر څو اسلامي ټولنه وتعالي او پرمختګ ته ورسیږي. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خدا شما امر میکنه که شما امانت ها به اهلش بسپارید. این امر قطعی خداوند است. زمانی که امر به اهلش سپرده شد اونجا یک جامعه اسلامی اجتماعی فرهنگی و عالی خواهد بود. د لویدیځې حوزې د علماو شورا مشر زیاته کړه چې حکومتي دندې الهي امانتونه او د خلکو حق دي چې باید و اهل ته چې هغه وړ کسان دي وسپارل شي. به یکی وزارت می سپارن، به یکی وکالت می سپارن و امثال اینها می بینیم که امانت هاییست که امانت یعنی به اصطلاح یا بیت المال است که حق مسلمان هاست که به اینا سپرده می شوند که اینها چیکار کنن؟ اینا عدالت کنن. اینا مسئولیتی که دارن اون مسئولیت درست و صحیح ادا کنن. اگر کار به اهلش سپرده نمی شود، کار به نااهل سپرده می شود، همین است که شیرازه جامعه در هم و بر هم می خورد، مصیبت ها و بلاها و آفت ها و اینها نازل میشه. د دین دی وتلی عالم د یو شمېر دولتي مسؤلینو د کړنو څخه په انتقاد ویل چې الله پاک ستاسو د کړنو څخه آګاه دی او په آخرت کې به خپل د هر عمل ځواب ووایاست. ما آرزویم از دولت مردان ما خصوصا از حکومت محلی ما این است که به خود بیایند، از خدا بترسند، حیا کنند از مردم، بفهمند که آخرت هم هست، پرسان هم هست. به همین دنیا هم خدا پرسان میکنه، از بعضی پرسان کرده، عبرت بگیرند. باید این کارا نکنند. هر کس که آماده یک ریاست رو گرفته شما تعقیب کنید که جلو از ریاست این چی دیشته، بعدم در ریاست به 20,000 معاش یا نهایتا 30,000 معاش، همین زندگی از کجا میشه؟ همین کشفشا از کجا پیدا میشه؟ د لویدیځې حوزې د علماو شورا نوبتي غونډه کې د هرات ګمرک ښاروالي او یو شمېر نورو دولتي ادارو په هکله هم خبرې وسوې او د هغوی کړنې یې وغندلې او د ګمرک د عایداتو د کمېدو په تړاو یې اړونده مسؤلین ګرم وبلل.